السلام علیکم. زه ډاکټر یعقوب رضا مومند یم، د عمومي داخلي او د زړه امراضو متخصص. بیا ستاسې په خدمت کې عزیزانو. دا د روغتیا او ژوند خپرونه ده چې په ډېره خوږه او ساده پښتو ژبه خپرونې کوي. تاسو کولی شئ د دنیا په ګوټ ګوټ کې هم وګورئ او هم یې واورئ. په ټولو سوشل میډیاو کې له دې څخه کولی شئ استفاده وکړئ، ویې ګورئ. خصوصاً د طب محصلین، محترم محصلین او هغه خویندې چې د طب په پوهنتونونو کې په افغانستان کې درس وایي او فعلا امکانات نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي او په کورونو کې دي، نو د دې لپاره چې ستاسو دا درسونه مو له یاده ونوځي، آمادګي به هم تاسو نیولې وي او هم غواړئ چې خپله سویه هم جګه کړئ. په دې کې ما ټول مهم بحثونه چې هم پکې بیولوژي ده، هم پکې کیمیا ده، بیوشیمی ده، بالخصوص هم پکې کلینیک دی، هم اناټومي ده، هم فیزیولوژي ده او هم پاتولوژي ده. او مهم د دې بخش خپله بیوشیمی یا بایو کیمستري ده. دغه لیکچر تاسو واورئ عزیزانو. که تاسو دغه خویندو ته سره دغه لرئ، مثلا تماس لرئ، یا ستاسو فامیلونه وي، ستاسو خپلوان وي، یا ستاسو همصنفیان وي، نو لطفا دغه زما تلویزیون دغه نشرات ورته انتقال کړي، فورورډ یې کړي چې هغوی ته هم استفاده وکړي. په کورونو کې هم به درس زده کړي، هم به یې په مغز کې، ځکه بیا هم تکراروم چې دا هم د پاتالوژي ده، هم اناټومي ده، هم فیزیولوژي ده او هم کلینیک دی. مهم بخش د بیوشیمی دی، د نن ورځې د لیکچر یا د درس. نو تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ او آمادګي ونیسئ کله چې تاسو امتحان ورکوئ، بالخصوص د بیوشیمی په مضمون کې. معمولا په ټوله دنیا کې په دوهم صنف کې بیوشیمی شروع کېږي، بیا یو کال دوام کوي او بیا امتحان ورکوي. مضمون لږ شانتې سخت دی، ولې دا چون ما په ډېره ساده خوږه پښتو ژبه باندې هم په ماډلونو کې جوړ کړی، هم مې تشریحات درکړي، هم معادلې مې دغه کړي دي، د هیموګلوبین وسایل دي پکې، هم د اکسیجن انتقال د هیموګلوبین په واسطه باندې. نو ډېر زما په نظر ډېر په زړه پورې لیکچر به وي، خصوصاً محترم ډاکټر صاحبانو ته، خصوصاً چې نوي فارغ شوي دي او د طب محصلین چې لا اوس هم درس وایي په پوهنتونونو کې، طب په پوهنتونونو کې. همدارنګه محترم د لابراتوار ډاکټر صاحبانو او تکنیشنانو ته، ټولو استادانو ته کولی شي ټول وګړي هېوادوال له دې څخه استفاده وکړي. که انټرنټ ته لاسرسی لرئ، کولی شي په ګوګل باندې هم وګورئ، په پیج باندې هم وګورئ ډاکټر یعقوب رضا مومند. په یوټیوب کې هم یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ، پیج تعقیب کړئ، په فیسبوک کې هم شته عزیزانو. نور تاسو کولی شئ په هر لحظه کې دا وګورئ په شکل د تکرار انشاءالله. او بله خبره ده، کولی شئ د دغه ماډلونو عکسونه واخلئ، په خپل سکرین شاټ یې کړئ په اصطلاح، او په خپل تلیفونونو کې نصب کړئ یا کېدئ، کولی شئ د هغې څخه هر لحظه استفاده وکړئ. هم به تکرار وي په هر ځای کې چې هستئ، که په کور کې هستئ، که په بیرون هستئ، که په لاره کې هستئ، که په موټر سرویس کې هستئ، کولی شئ له هغې څخه استفاده وکړئ. په مغز کې به هم ښه کړي انشاءالله، چې په امتحان کې به هم کامیاب شئ او ټول ژوند کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ عزیزان. راځئ عزیزانو چې نن د هیموګلوبین په هکله خبرې وکړو، چې دا هیموګلوبین څه شی دی، ځکه ډېر خلک له دوی سره بلدیت او اشنایي لري. باید پوه شي چې دا هیموګلوبین څه ته وایي، کومې وظیفې سرته رسوي، او که په وجود کې کم یا زیات شي کوم بد یا ناوړه عواقب او پایلې به منځته راوړي. عزیزان، هیموګلوبین خپله د وینې په سرو حجرو یا په اریتروسیتو کې هغه پروتین ماده ده چې په ټول بدن کې د اکسیجن د لیږد یا د حمل نقل مسؤلیت او وظیفه سرته رسوي. د هیموګلوبین هر مالیکول په حقیقت کې د 4 لویو پروتینونو له ترکیب څخه جوړ شوی دی، چې بیا د همدې پروتینونو په سنټر یا مرکز کې چې قرار لري د هیم ګروپ قرار لري عزیزانو. او د همدغه هیم ګروپ په سنټر یا مرکز کې بیا د اوسپنې اټومونه یا آیرن اټمز وجود لري.
ډېره جالبه ده. او همدا د اوسپنې اتومونه دي چې کولی شي یا اکسیجن جذب کړي، یعنې وصل یې کړي، یا بایند یې کړي، او یا یې ازاد کړي. که په وجود کې هیموګلوبین کم وي، نو په دې صورت کې بیا اکسیجن په کافي اندازه د هیموګلوبین سره نه بایند کېږي، ځکه نه انتقالېږي. هیموګلوبین د دې په خاطر دی چې اکسیجن د بدن ټولو حجراتو او نسجونو، خصوصا هغه مهم ارګانونه لکه قلب او نور چې دي، هغوی ته باید اکسیجن ورسوي. که اکسیجن ته ونه رسېږي، بیا څه کېږي؟ تاسو د ستړیا احساس کوئ، توانمندي نه لرئ، د کار توانمندي نه لرئ، ضعیفان هستئ او بې انرژۍ هستئ. دا ځکه اکسیجن په کافي اندازه ستاسو وجود ته، خصوصا دماغ ته نه رسېږي. همدا اکسیجن دی کوم ځای کې چې ضرورت لري هلته ازادېږي او بیا د انرژۍ لپاره د هغې څخه استفاده اخلي. دا د روغتیا او ژوند خپرونه ده چې همزمانه د فیسبوک، یوټیوب او د ګوګل له طریقه نشرات کوي. که انټرنټ ته لاسرسی لرئ، کولی شئ په همدغه سوشل میډیاو کې هر وخت وګورئ. په پیج باندې هم کولی شئ وګورئ. عزیزان، راځئ عزیزانو چې په دغه ماډل باندې خبرې وکړو. دا یو ډېر مهم او اسانه ماډل دی عزیزانو چې ما تاسو لپاره ترتیب کړی دی. تاسو ټول کولی شئ له دغه ماډل څخه د ضرورت په وخت کې استفاده وکړئ. خصوصا د طب محترم محصلین، خویندې او ورونه کولی شي له دې څخه مستفید شي او د ضرورت په وخت کې له دې نه ګټه واخلي. عزیزانو، کله چې موږ تاسو تنفس کوو، اکسیجن تنفس کوو، البته په سږو کې یا لانګز کې البته د کاربن ډای اکساید او د اکسیجن تبادله صورت نیسي. خو کله چې موږ تنفس کوو، البته دغه اکسیجن چې دی دا راځي خپله وینې ته ورداخلیږي او هلته اریتراسیتو ته داخلیږي، په کوم ځای کې چې هیموګلوبین موجود دی. البته د هیموګلوبین مالیکول دا خپله ما مخکې ویل چې یو پروتین دی چې په خپل ذات کې دا خپل د هیم ګروپ لري او بیا د اوسپنې اتومونه لري چې په همدغه د اوسپنې په اتومونو باندې بیا خپله اکسیجن چې کېږي نصب کېږي، یا په بل عبارت اکسیجن راځي دغه په هیموګلوبین باندې له ده سره یو ځای کېږي، جاینټ کېږي یا وصل کېږي. او بیا دغه کمپلیکس چې تاسو ګورئ، یعنې کمپلیکس د اریتروسیت یا ریډ بلډ سیلز، د هیموګلوبین او د اکسیجن دا مشترکاً یعنې په ګډه سره دا بیا انتقالېږي. اول راځي زړه ته، له زړه څخه کله چې وینه پمپ کېږي بیا د وجود ټولو برخو ته دا انتقالېږي. دغه کمپلیکس د هیموګلوبین، د اکسیجن او د سرو کرویاتو په همدې شکل راځي. دا تصور وکړئ چې موږ اوس فعلاً چېرته یي؟ په شریان کې چې دته ارتیریا وایي. په دغه شریان کې کله چې دا د هیموګلوبین مالیکول د اکسیجن او د اریتروسیتو سره یو ځای راځي، د غټو شریانونو څخه وړۍ او کوچنۍ رګونو یا شریانونو ته چې هغه ته کاپیلیارز وایي یا عروق شعریه، دا دونه واړه دي چې حتی دې ته وایي په اصطلاح نوی رګها په فارسي کې ورته وایي، ولې دا په حقیقت کې ډېر کوچني رګونه دي. یوه خبره ده باید هغه ته متوجه شي چې د سرو کرویات یا د ریډ بلډ سیلز ډیامتر یا قطر ډېر زیات دی نسبت کوچني او کوچني ترین شریان یا په اصطلاح د کاپیلیار څخه، یعنې 10% ډایمتر د اریتروسیتو د کاپیلیار څخه زیات دی. نو دا څنګه کېدای شي چې خپل دا لوی اریتروسیت له واړه کاپیلیار څخه تیریږي؟ بلې عزیزانو، دا تیریږي. کله چې دغه اریتروسیت د واړه کاپیلیار څخه تیریږي، په همدغه ټایم کې، په همدغه لحظه کې اریتروسیت څه کېږي؟ شرینک کېږي، منقبض کېږي. کله چې دا منقبض شي بیا نو خپله هیموګلوبین
خپل ټول د اکسیجن مالیکولونه تخلیه کوي یا ازادوي. چیرته؟ مجاورو حجراتو ته. البته فکر وکړئ، تصور وکړئ چې موږ په عضله کې هپ یا په ورانه کې دغه مثل سلز دي، دا حجرې دي. دلته هیموګلوبین خپل ټول مالیکولونه د اکسیجن تخلیه کوي چې بیا د انرژۍ لپاره استعمالېږي. یوه ډېره مهمه خبره ده، هغه دا ده چې باید ووایم چې خپله په وجود کې، په ټول وجود کې، زه د انسان په ټول وجود کې تقریبا 100 تریلیونه حجرات یا سلز موجود دي، چې بیا له همدې جملې څخه 30 تریلیونه خپله سره کرویات یا ریډ بلډ سلز. فکر وکړئ، تصور وکړئ، او بیا په هر ریډ بلډ سل یا په سره حجره کې 280 میلیونه مالیکوله د هیموګلوبین موجود دي. بیا تکراروم، په هره سره حجره کې یا په سرو کرویاتو یا په ریډ بلډ سل کې 280 میلیونه د هیموګلوبین مالیکولونه موجود دي، چې بیا هر مالیکول د هیموګلوبین اکسیجن جذبوي یا په اصطلاح وصل کوي په ځان باندې. دا نو ډېر یو لوی مقدار دی. ما خو نه دی شمارلی، تاسو هم نه دی شمارلی، هېڅ چا تر اوسه نه دی شمارلی، بلکې دغه یو ډېر لوی عدد دی چې 100 میلیارده حجرات په وجود کې موجود دي، چې 30 تریلیونه وبخئ، چې 30 تریلیونه یې خپله سره کرویات دي. دا یو ډېر عجیب او غریب میکانیزم دی، ډېر په زړه پورې میکانیزم دی چې ما مخکې ویلې، چې البته دې ته هم بعضې وایي د ډیفیوز د عملیې په واسطه. دا په حقیقت کې خپله کله چې ارتراسي د کاپیلر څخه تېرېږي، بیا تکراروم، بیا خپله منقبض کېږي او خپل ټول اکسیجن چې په هیموګلوبین باندې نصب دی او ټول مالیکولونه د اکسیجن چې تخلیه کوي راځي دلته سلز ته، هلته بیا په انرژۍ کې برخه اخلي. دا ډېر مهم اړخ د دې ماډل دی. په دغه بل ماډل کې تاسو ګورئ عزیزانو چې ډېره به جالبه وي. عزیزان راځئ په دغه معادله باندې بحث وکړو. ولې اول راځئ یو مقدمه په دې هکله موږ خبرې کوو. مخکې ما وویل چې په هر ځای کې، په هر عضو د بدن، په هر حجره کې، په کوم ځای کې چې ضرورت وي هلته اکسیجن ازادېدی شي. هیموګلوبین خو یو غیر عضوي ماده ده چې نه عقل لري او نه شعور او نه سترګې او نه کوم جي پي اس سیستم لري او نه کومه رهنما، او په هر ځای کې چې وي اکسیجن ازادېدی شي. یعنې په هر ځای کې چې اکسیجن ته ضرورت وي هلته یې ازادوي. دا څنګه امکان لري؟ بله، دا امکان لري. دا ځکه عزیزانو چې د الوستریک انهیبیشن د سیستم په ذریعه دا کار صورت نیسي. د اکسیجن د تخلیه کېدلو یا ازادېدلو لپاره په یاد ولرئ چې تیزابي محیط یا اسیډیټي ډېر مهم رول لري، او خپله اسیډیټي یا تیزابیت دا خپله فقط کې د پروتینونو یو لوړ غلظت دی، های کنسنټریشن د پروتینونو دی. یعنې کله چې موږ په یو تیزابي محیط کې یو، بیا نو موږ کولی شو چې پروتینونه سره وصل کړو، او پروتون خپله د څه دی؟ دا خپله هایدروجن دی، البته بدون د الکترون څخه. بناءً پروتینونه د پروتینونو د بعض برخو او قسمتونو سره یوځای کېږي. یعنې پروتینونه، یعنې منظور زموږ پروټین دی، دا خپل د هایدروجن پروټین دی، د پروټینونو د بعضې برخو او قسمتونو سره یوځای کېږي. دلته زما مطلب ټول د وجود ټول پروټینونه نه دي، فقط د هیموګلوبین پروټین دی. موږ مخکې ویلي چې هیموګلوبین دا خپل پروټین دی چې د څلورو پروټینونو څخه ترکیب شوی دی، یعنې د دوی د بعضو قسمتونو سره یوځای کېږي. موږ نه پوهېږو، دقیقاً نه پوهېږو، زه نه پوهېږم، هېڅوک نه پوهېږي په دې. کېدای شي ولې یوځای کېږي چې بیا خپله د هیموګلوبین شکل ته تغییر ورکوي. نو کله چې خپله
هیموګلوبین تغییر وکړي یا شکل لږ تغییر وکړي یا فورم یې تغییر وکړي، نو بیا په دې صورت کې د هیموګلوبین لپاره د اکسیجن ساتل خورا ډېر ګران کار دی. بیا نو اکسیجن پرله پسې یو د بل پسې ازادوي، تخلیق کوي مجاورو حجرو ته. نو که چیرې کاربن ډای اکساید او تیزابي محیط وجود ولري، په دې صورت کې چې کېږي بیا نو اکسیجن یو د بل پسې ازادیږي. بیا تکرار ومنځئ، که چیرې کاربن ډای اکساید او تیزابي محیط شتون ولري، بیا په دې صورت کې اکسیجن یو د بل پسې ازادیږي. په کوم ځای کې چې ضرورت دی تاسو پوهیږئ نو په ټولو عضلاتو کې، په مهمو ارګانونو کې لکه زړه او بالخصوص یو مهم ارګان چې هغه تاسو پوهیږئ دماغ دی، برین، چې هر لحظه ته اکسیجن ضرورت لري. بدون د اکسیجن نه دماغ نشي کولی چې ژوندی پاتې شي، حتی 3 یا 4 دقیقې بعد خپله برین یا دماغ له منځه ځي. په همدې خاطر اکسیجن هره لحظه هره شیبه زموږ د وجود لپاره د مهمو ارګانونو لپاره ضرور دي. راځئ دغه معادله به لږ شانتې په دې باندې به خبرې وکړو. ما مخکې ویل چې د اکسیجن د ازادېدلو لپاره تیزابي محیط ته ضرورت لرو. یو څو تیوري موجودې دي. یوه دا ده چې وایي چې خپله هیموګلوبین د اکسیجن سره یوځای کېږي، نه په سږو کې، په لانګز کې یوځای کېږي او بیا هغه انتقالېږي، البته په شکل د HbO2 اوکسي هیموګلوبین په شکل باندې هغه انتقالېږي. کله چې خپله هلته په ورق شاریه کې یا په کپیلیاره کې خپله د ایریتراسیت څخه خپله د هیموګلوبین په ایریتراسیتو کې یا په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین خپل اکسیجن ازادوي، بیا نو دې ته ډي اوکسي هیموګلوبین وایي. یعنې کله چې هیموګلوبین اکسیجن په انساجو کې آزاد کړي یا تخلیق کړي، هغې ته بیا موږ اوکسي هیموګلوبین نشو ویلی، هغه ته وایي ډي اوکسي هیموګلوبین. بله تیوري هم موجوده وایي چې مستقیما اکسیجن په پلازما کې منحل کېږي او بیا انتقالېږي. یو بله هم تیوري موجوده، بعضې په دې فکر او عقیده دي چې وایي ګویا خپله اکسیجن د ډیفوز د عملیې په واسطه کله چې ایریتراسیت هغه تنګو شرایینو ته چې هغې ته ورق شاریه یا کاپیلیاري وایي، هلته چې ورداخلېږي خپله ایریتراسیت شرینکېږي، منقبض کېږي، بیا په یو لوړ فشار سره بیا اکسیجن تخلیق کوي او ځي مجاورو حجراتو او عضلاتو ته چې بیا په انرژۍ کې برخه اخلي. ولې یو بله تیوري چې هغه زما هم ډېره خوښېږي او زه په دې هم نظر یم چې هغې ته تیزابیت وایي. د اکسیجن د ازادېدلو لپاره البته د هیموګلوبین څخه تیزابي محیط ډېر مهم دی. راځئ دغه معادله وګورو، تشریح کړو. موږ پوهېږو چې په عضلاتو کې، په حجراتو کې، په کوم ځای کې چې فعالیت ډېر په شدت سره جریان لري، هره شیبه کاربن ډای اکساید تولیدېږي. هلته نو مخکې له دې نه چې کاربن ډای اکساید خپله په ایریتراسیتو کې موجود شي، هغه باید د عضلاتو څخه، د حجروي عضلاتو څخه باید خارج شي پلازما ته، بیا له هغه څخه د ممبران له طریقه بیا دغه ته ځي سرو کرویات یا ایریتروسیت ته ورداخلېږي، هلته بیا د اوبو سره یوځای کېږي. یعنې کله چې موږ کاربن ډای اکساید د اوبو سره یوځای کړو، نو بیا دغه تیزاب منځته راځي، یعنې چې دې ته وایي H2CO3 یا کاربونیک اسید ورته وایي، چې دغه تیزاب منځته راځي. البته په سرو کرویاتو کې ډېر زیاتې اوبه موجود وي او کاربن ډای اکساید خپله په عضلاتو کې، په حجراتو کې موجود دي. په دې لږ وروسته بحث کوو. یو بل ماډل چې ما تاسو ته ترتیب کړی دی، انشاءالله چې هغه به ستاسو ډېر خوښ شي په اسانه طریقه. یعنې کله چې خپله چې
کله چې کاربونیک اسید منځته راشي دا بیا هر لحظه کولی شي هر شی به کولی شي دا انشقاق پیدا کړي، یعنی H2CO3 یا کاربونیک اسید تجزیه کیږي یا د ډیسوسییټ کیږي چې په دې صورت کې خپل پروټون هایدروجن پروټون له دې څخه جدا کیږي او HCO3 هم منځته راځي. البته دلته چارج منفي دی. راځي چې دا معادله موږ توازن کړو. دلته ګوري چې یو هایدروجن دوه هایدروجن یو سی کاربون او درې مالیکوله اکسیجن. دلته هم دوه هایدروجن یو کاربون او درې مالیکوله اکسیجن دی. توازن برابر شو. صحیح ده؟ یعنی په دغه صورت کې دا ډېر مهم حالت دی. په همدغه لحظه کې چې ما مخکې ویلي تیزابي محیط د کاربن ډای اکساید موجودیت، تیزابي محیط په دغه صورت کې بیا نو خپله اکسیجن ازادیږي. البته مخکې له دې نه چې اکسیجن د هیموګلوبین څخه آزاد شي یا هیموګلوبین خپل ټول اکسیجن آزاد کړي، اول تر اوله باید اول ځای خالي کړي چې کاربن ډای اکساید هلته راشي، بیا وروسته د هماغه هیموګلوبین په واسطه چې اکسیجن را انتقال کړی دی باید تخلیه کې بیا کاربن ډای اکساید هلته کینی، بیا انتقالیږي ځي د وریدونو د طریقه، بیا ځي خپله سږو ته دوباره چې بیا هلته آوټ کیږي. دا یو ډېر مهم میکانیزم دی زما په نظر باندې، ځکه دا یو ډېر ایډیال میکانیزم دی او ډېر ښه میکانیزم دی. دا تر اوسه دغه میکانیزم حکم فرما دی. زما په نظر، زما په شخصي عقیده هم په دغه شکل باندې اکسیجن د هیموګلوبین څخه ازادیږي. بیا هم وایي تیزابي محیط ډېر رول لري د اکسیجن د تخلیه کېدو په خاطر باندې یا د ازادېدلو په خاطر باندې. ازن راځي مخکې له دې چې په دغه ماډل خبرې وکړو، غواړم چې د عمومي نالج یا د کانسپټ په خاطر باندې یو څه عمومي معلومات له تاسو سره شریک کړم. هغه دا دی چې زموږ ستاسو په وجود کې 100 تریلیونه ضرب 0 میلیارد یعنې 100 تریلیونه حجرې موجود دي چې له هغې جملې څخه بیا د 20 نه تر 30 تریلیونو پورې بیا سره کرویات یا ریډ بلډ سیلز یا سرې حجرې وجود لري چې بیا په هر حجره کې په سره حجره کې په هر ایریتروسیت کې 270 میلیونه د هیموګلوبین مالیکولونه وجود لري چې بیا په هر مالیکول د هیموګلوبین باندې اکسیجن نصبېږي. نو فکر وکړئ چې دا یو ډېر لوی عدد دی، چا نه دی شمارلی، ما خو هم نه دی، تاسې هم نه دی شمارلی، ولې وجود لري. بله دا چې خپله ایریتروسیت چې دی دا خپله 120 ورځې دوام کوي، بیا له هغې نه وروسته له منځه ځي، بیا ریسایکل کېږي چې هغه بیا د نورو موادو د واحدونو لپاره استعمالیږي. سره کرویات یا ریډ بلډ سیل دا هسته نه لري، نوکلیوس نه لري. دا ولې؟ عزیزانو ما مخکې ویلي چې په سره حجره کې هره سره حجره کې 270 میلیونه د هیموګلوبین مالیکولونه وجود لري. نو ځکه ایریتروسیتو کې خپله هسته وجود نه لري، یعنې هستې یا نوکلیوس خپل ځای هیموګلوبین ته خوشې کړی دی چې دا هیموګلوبین ډېر مهم رول لري. رول یې هم همدا دی چې دا اکسیجن انتقالوي تک د حجرات. دې خبرې کوو. راځئ په ابتدا کې کله چې موږ تاسو تنفس کوو، اکسیجن تنفس کوو، دا اکسیجن بیا راځي د په همدغه سږو کې پلازما ته ورداخلېږي، د کپیلیار له طریقه پلازما وینې ته داخلېږي، بیا له هغه طریقه ایریتروسیتو ته داخلېږي، د ایریتروسیتو یا د سرو کرویاتو څخه بیا ځي هیموګلوبین ته، هلته نصب کېږي. بیا یو کامپلیکس جوړوي چې مخکې ما هم په هغه بل ماډل کې ویلي، یا په همدا شکل یو کامپلیکس جوړوي چې بیا هغه انتقالېږي د بدن ټول اعضاو د بدن ته حجراتو ته. اول راځي زړه ته، له زړه څخه کله چې وینه پمپ کېږي بیا نو لوی شریانونو ته ورداخلېږي دغه کمپلیکس د ایریتروسیتو، د هیموګلوبینو او د اکسیجن کمپلیکس یا دغه
په مشترک ډول باندې انتقالېږي، بیا د وینې له طریقه راځي. اول لوی شریانونو ته، بیا له هغه څخه وړو شریانونو ته بالاخره راځي، ډېر کوچنیو شریانونو ته هلته ورداخلېږي. مخکې ما ویلي چې کله چې دغه وړو شریانونو ته چې ورق شاریه یا کاپیلیار ورته وایي، کله چې دا ورداخلېږي، چون قطر د دغه اریتراسیتو ډېر زیات دی، تقریبا قطر د اریتروسیت د هر اریتروسیت تقریبا 15% د دوی ډیامتر د خپله د کوچني ترین کاپیلیار یا د ورق شاریه څخه دی. نو کله چې دا داخلېږي په ډېر شدت او فشار باندې دا منقبض کېږي، دا سره حجره یا ریډ بلاد سیل منقبض کېږي او بیا خپله د ډیفوز د عملیې په واسطه وایي چې خپله اکسیجن تخلیه کوي. دا یوه تیوري ده. ولې بله تیوري چې ما مخکې ویلې هغه د معادلې په ژبه مې تاسو ته تشریح کړه، هغه تیزابي محیط دی او کاربن ډای اکساید دی عزیزانو، چې دا ډېر مهم دی. زما په نظر دا ډېر مهم دی. دا به د طب محصلینو ته، خصوصا هغه محصلین چې د دوهم صنف کې تدریس کوي د طب په پوهنتونونو کې د دنیا په ګوټ کې چې وي، خصوصا په افغانستان کې، او هغه محصلین زموږ او ستاسو خویندې چې اوس فعلا امکانات نه لري چې پوهنتونونو ته لاړ شي، کولی شي هغې په کور کې زما دغه درسونه تعقیب کړي. دغه هم فیزیولوژي ده، هم اناټومي ده، هم پاتالوژي ده، او هم بیوشیمي ده عزیزانو، او هم کلینیک دی. نو په همدې خاطر زده کړئ. کولی شئ دغه معادل تاسو د دې سکرین شاټ یو عکس واخلي او په خپل تلیفون کې نصب کړئ چې هر لحظه ورته ګورئ. خصوصا د طب محصلین بیا وایم چې د دوهم صنف د بیوشیمي درسونه اوس وایي. دا یو ښه ماډل دی، دا کېدای شي ستاسو په مغز کې ډېر ښه کېني. د امتحان په وخت کې کولی شئ دې څخه البته آمادګي ونیسئ او امتحان ورکړئ، انشاءالله کامیاب بشئ. ځکه دا د بیوشیمي مضمون ډېر سخت مضمون دی. کله چې ما درس لوسته په دوهم صنف کې د طب په یونیورسټۍ کې، نو دغه مضمون چې ډېر سخت و، که رښتیا هم زما نه خوښېده په ابتدا کې، خو چون بیا مې وروسته ورسره علاقه پیدا شوله، شوق مې ورسره پیدا شو، بیا هماغه چې بیا نو خوښ مې راغی او کوشش مې وکړ بیا ټول هغه فارمولونه چې دي، ګر چې فارمولونه د دې ډېر زیات دي، خستکونه دي. پروفیسر چې به کله د فارمولونه په تخته لیکل ډېر زیات اوږده غټ وران به یې کړل، بیا له سره به یې ولیکل، بس نه پوهېدل چې دا څه شي دي. خو بیا وروسته بیا ورته توجه مو وکړله، بیا هغه بس بیا مو سره علاقه پیدا کړه، بیا زما ډېر خوښ راغی. بیوشیمي ډېر ښایسته مضمون دی عزیزانو. نو په همدې خاطر دغه درس او لیکچر زه هغه خپل پروفیسر ته چې نوم یې ګالایف دی، یعنې زه دا د پروفیسر ګالایف یاد بود ته وقف کوم، چا چې ماته د طبي بایوکیمستري یا د میډیکل بایوکیمستري یا بیوشیمي اساس را زده کړی دی عزیزانو. یا په بل عبارت I dedicated to the memory of Professor Galayev who taught me basic medical biochemistry. نو تاسو هم کولی شئ عزیزانو له دې څخه استفاده وکړئ انشاءالله تعالی. هر وخت چې تاسو وخت لرئ ګورئ، وخت نا وخت یې تکراروئ، ستاسو په حافظه کې به کښېني. راځئ موږ تاسو پوهېږي چې په عضلي حجراتو کې یا په مسل سیلز کې د کاربن ډای اکساید ډېر لوی غلظت یا های کنسنټریشن د کاربن ډای اکساید موجود دی، او دا د ډیفوز یا د انتشار د عملیې په واسطه کاربن ډای اکساید پلازما ته داخليږي. مخکې له دې نه چې دا اکسیجن داخل شي، اول کاربن ډای اکساید د ډیفوز د عملیې په واسطه د ګراډینټ ورته وایي، یا د ډیفوز د ګراډینټ په واسطه باندې دا پلازما ته داخليږي. بیا له پلازما څخه بعضې مالیکولونه د کاربن ډای اکساید داخليږي اریتروسیټ ته، یعنې سرو کرویو ته. البته د اریتروسیټو د غشا یا د ممبران له طریقه چې بیا د کاربونیک انزایم چې هغه ته وایي کاربونیک انهیدراز انزایم ورته وایي، چې دا خپله په همدغه اریتروسیټو کې موجود دی،
بیا د دې په واسطه اوبه او کاربن ډای اکساید، البته اوبه چې په سرو کرویاتو کې موجود دي دلته ډېر اوبه دي، د کاربن ډای اکساید سره یوځای کېږي او بیا بالاخره سبا دغه منځته راولي H2CO3 چې ما مخکې هم ذکر کړی چې دې ته کاربونیک اسید وایي. صحیح ده؟ بیا همدغه کاربونیک اسید په همدغه ځای کې چې کېږي، په همدغه حجراتو کې سرو کرویاتو کې چې کېږي دا تجزیه کېږي H2CO3 یا کاربونیک اسید دا تجزیه کېږي، انشقاق کېږي، البته ډیسوسییټ کېږي چې بیا بالاخره د دې څخه پروتون د هایدروجن پروتون جدا کېږي، ډي پروتونیټ کېږي. صحیح ده؟ او HCO3 منځته راځي. HCO3 د خپل عزیزانو بیکاربونیټ دی او وایي بیکاربونیټ آیون هم ورته وایي. دا یو ولډ فشن یا پخوانی اصطلاح ده، پخواني یا سینیر ډاکټر صاحبان او ساینټیسټان دې ته بایکاربونیټ هم وایي. د بایکاربونیټ آیون ولې اوس ورته هایدروجن کاربونیټ هم وایي. خو دا مهمه نه ده، فارمولې HCO3 دی. البته دا یو منفي ذریعت لري، چارج لري. نو کله چې دا داخل شي ته تیزابي محیط منځته راځي، بیا نو تعصبي ته دغه اول دغه بیا نو کله چې تیزابي محیط او کاربن ډای اکساید دغه موجودیت شتون ولري، بیا نو اکسیجن یو د بل پسې ازادیږي د هیموګلوبین څخه. بیا نو هیموګلوبین ته دا ډېر مشکل کار دی چې اکسیجن په خپل ځان کې وساتي، همداسې یو د بل پسې ازادیږي او ټول عضلاتو او حجراتو ته انتقالېږي. په دغه حجراتو کې به داخل د سیکل کریبس ته ځي. البته په کوم ځای کې؟ په مایتوکندریاو کې. مایتوکندریا دا خپله د یوه لویه د انرژۍ یوه لویه فابریکه ده په حجراتو کې، چې بیا داخل د میتابولیزم کېږي، چې په هغه هکله موږ بیا وروسته خبرې کوو. د سیکل کریبس یا د ستریک اسید په هکله دا به خپله د طب محصلینو ته ډېره مهمه وي. انشاءالله زه به تاسو ته په دې هکله خپلې خوږې خپرونې بس نشر کړم. کله چې داخل شي بیا نو دا اکسیجن داخلېږي، بیا اکسیجن خپله د غذایي موادو سره، البته چې هغه هم د حجرې ته راځي، د وینې له طریقه راځي، بیا نو دا داخل د میتابولیزم کېږي، په سیکل کریبس کې داخلېږي او بالاخره د چېږي په اند پراډکټ مثلا چې هغه اند پراډکټ چې کاربن ډای اکساید دي او بیا اوبه دي. البته انرژي ډېر مهم جز د دغه حیاتي معادلې دی چې اتیف ورته وایي، اتیف ادینوزین تري فوسفیټ دا منځته راځي چې بیا موږ له دغه انرژي څخه استفاده کوو، کار کوو، ژوند کوو، حرکت کوو او انجوی کوو. نو په همدې خاطر باندې عزیزان دا ډېر مهم کار دی. بالاخره دا اکسیجن داخل شو ټولو عضلاتو ته، خصوصا په کوم ځای کې چې ضرورت دلته ازادیږي. په عضلاتو کې مثلا موږ دلته په هیپ کې دلته موږ په مثلا فکر وکړو چې موږ د ورانه په عضلات کې دلته داخل شو، صحیح دلته ډېر کله چې داخلېږي بیا نو همزمانه دلته د تعاملات صورت نیسي، هر شیبه هر لحظه تعاملات، کیمیاوي تعاملات، حیاتي تعاملات صورت نیسي. په دې صورت کې بیا خپله کاربن ډای اکساید هم چې ما مخکې ویلې په دغه طریقه باندې چې هغه د تیزابي محیط په موجودیت او د کاربن ډای اکساید په شتون کې خپله د تعاملات نیسي، تیزابي محیط منځته راځي، اکسیجن از حجراتو ته داخلېږي او کاربن ډای اکساید چې هر لحظه کې منځته راځي هغه هم په همدې شکل باندې د فوز د عملي په واسطه باندې سرو کرویات ته بیا له هغه ځای څخه هیموګلوبین ته ځان رسوي او ته ځان نسبوي. دغه کمپلیکس چې تاسو ګورئ دغه سور دا خپله دا سره حجره ده راډبریسل دي چې بیا دلته هیموګلوبین دی او کاربن ډای اکساید بیا مشترکاً دا انتقالېږي وریښ ته او له هغه ځای څخه بیا ځي د تنفس په وخت کې د ایکسپایریشن یا د چې موږ تاسو هوا خارجوو هم خارجېږي، بیا له هغه ځای څخه بیا کاربن اکسیجن داخلېږي، بیا په همدې شکل تبادله د کاربن ډای اکساید او د اکسیجن صورت نیسي. دغه شکل همدغه سایکل بیا تکراریږي. نو په دې صورت کې
باید وایي چې خپله کاربن ډای اکساید چې دلته هر لحظه منځته راځي دا ډېر یو ټاکسیک ګاز دی، زهري ګاز ته باید خارج شي، که خارج نه شي ناوړه عواقب منځته راوړي. نو دغه ډېر مهم دی چې دې ته وایي یا سیلولر ریسپیریشن یا حجروي تنفس کې دغه اکسیجن بیا برخه اخلي. په دې هکله بیا وروسته مفصل معلومات زه له تاسو سره شریکوم. زما په نظر عزیزانو، زما په نظر باندې دا یو ډېر مهم میکانیزم دی او زه هم په دې عقیده یم، دا زما هم شخصي نظر دی چې د تیزابي محیط او د کاربن ډای اکساید په موجودیت کې اکسیجن یو د بل پسې ازادیږي. البته هیموګلوبین دا ټول اکسیجن ازادوي. زما په نظر دا یو ډېر مهم او اساسي رکن دی. It is very genius, wonderful and fantastic. دا فقط یو نبوغ او فوق المهارت او استعداد دی. البته زموږ د وجود کوم چې موږ ته پروردګار عالم را بخلی دی، دا په حقیقت کې د الله جل شانه یو امانت دی. دا زموږ او ستاسو وجود یو لوی لابراتوار، لوی لابراتوار، مغلق لابراتوار. انسان تر اوسه نه دی جوړ کړی داسې، او په آینده کې بیا هم داسې لابراتوار جوړ نه کړي، داسې ژوندی لابراتوار چې دا ټول حیاتي فعالیتونه بیوشیمي کیمیاوي حیاتي ټول حیاتي فعالیتونه صورت نیسي، د هغې په صورت کې انرژي منځته راځي. البته غذایي مواد د اکسیجن سره یوځای کېږي. غذایي کله چې موږ وایو غذایي مواد، منظور زموږ څه دي؟ درې مهم غذایي مواد یا درې غذا دي چې هغه درې فود چې هغه ته وایي څه دي؟ پروټین، کاربوهایدریت او شحم. دا غذا ده، نور هیڅ شی غذا نه. ډېر خلک داسې فکر کوي چې البته ویټامینونه غذا ده او اوبه غذا ده او نور. نه 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 عزیزانو، حتی ډېر خلک داسې فکر کوي فقط غذا فقط پروټین دی، شحم دی او کاربوهایدریت دی چې هغه سره یوځای کېږي، بالاخره هغه څخه انرژي منځته راځي، ATP، او بالاخره میتابولیزم کې نور هم داخل استقلاب کېږي، کاربن ډای اکساید او اوبه منځته راځي. په دې هکله بیا وروسته موږ تاسو انشاءالله خبرې کوو. نو ما مخکې ویل چې دا یو ډېر مهم او عظیم حقیقت دی او دا یو لوی عظیمه تحفه ده او هدیه ده چې موږ ته پروردګار عالم د زموږ وجود موږ ته امانت راکړی دی. د دې دا یو امانت دی، په ساتلو کې موږ څه لرو؟ مسؤلیت لرو. په ساتلو او حفاظت کې موږ مسؤلیت لرو. نه دا چې دا عظیمه تحفه د پروردګار عالم په ناوړه او کثیفو عادتونو ککړه او ملوثه کړو. په دې تاسو خپله پوهېږئ، خپله پوهېږئ. نو زما خواهش ټول ډاکټر صاحبانو نه، خصوصا چې زما هغه پیج دغه کې تعقیبوي محترم د طب محصلین د دنیا په ګوټ ګوټ کې او په افغانستان کې چې دي، خصوصا هغه خویندې چې په کورونو کې ناست دي د طب محصلین دي، دا یې درسره اورئ. که انټرنټ ته لاسرسی لرئ کولی شئ په ګوګل باندې هم وګورئ، په پیج باندې هم وګورئ. ډاکټر یعقوب رضا مومند همزمانه د یوټیوب د ټولو سوشل میډیاو څخه نشرات کوي. دا د روغتیا او ژوند خپرونه ده، تاسو کولی شئ دا وګورئ. سبسکرایب هم له یاده ونه وځي. د ملګرو دوستانو سره یې شریک کړئ، خصوصا هغه خویندو، محصلینو، شاګردانو چې په کورونو کې ناست دي، د هغوی سره شریک کړئ، خپل خپلوانو سره یې شریک کړئ، هغوی ته یې ورسوئ. ټول د طب محصلین چې په افغانستان کې دي ورسوئ. دا په خوږه پښتو ژبه دغه نشرات کېږي.